علیکم. لاوحه چې مو د یو نوي ویډیو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې ویډیو کې به زه تاسو ته چې د کاپي ټریډینګ په هکله خبرې وکړم او چې کاپي ټریډینګ څنګه کولی شو او څنګه کولی شو چې یو ښه او پروف ټریډر پیدا کړو. تیر ځل چې دی په یعنې مطلب مخکې چې دی په باینانس کې دغه آپشن موجود نه و، تقریبا ډېر وخت کېږي اوس دغه آپشن را پیدا شوی دی چې کاپي ټریډینګ چې موږ کولی شو که چېرته تاسو مصروف هستئ او تاسو وایئ چې زه د یو بل ټریډر او د تجار نه چې دی زه د هغې هغه ټریډ کاپي کړم له ځان سره او زه مطلب چې دی په هغه باندې ټریډ وکړم، نو چې هغه څه کوي هماغومره او څومره ګټه او تاوان کوي هغه به هر څه ماته راځي. نو اصلا چې د دې لپاره چې تاسو کاپي ټریډینګ کوئ نو یا د بل چا کا یا تاسو روزګار ناستئ ولې پیسې په باینانس کې لرئ او پیسې باینانس استعمالوئ او تاسو دغه نه لرئ، نو پیسې چې دی لرئ ولې وخت نه لرئ، نو د دې لپاره ښه آپشن چې دی د کاپي ټریډینګ دی. زیاتره کسان چې دي د وی آی پي ګروپونه جوین کوي او د هغې لپاره چې دی 80 او 100 ډالرو پورې ورکوي. بیا هغې کې هم داسې ګټه او تاوان پکې هم شته دی، نو تاسو کولی هلته چې دی ګټه او تاوان تاسو ته به در رسیږي. نو دغه یو ښه لاره ده، تاسو فقط داسې وکړئ چې راشئ او تاسو کاپي ټریډینګ شروع کړئ. نو که چېرته وخت نه اوسېږي خپل ټریډ مو د هغې را کاپي کړئ. د ټریډ له وجې به تاسو نه چې دی خپل پرسنټیج هغه خپله فیصدي چې دی د څومره ټریډینګ چې تاسو کوئ او کوم ټریډ تاسو کاپي کړئ څومره ګټه وه د هغې هغه فیصدي به څه تا ته راځي او څه به هغې ته ځي. د دې لپاره چې ته دغه کاپي ټریډینګ وکړې نو د دې لپاره به ته راشي دلته او په فیوچر باندې به کلیک وکړي. که چېرته تاسو سره چې دی د کاپي ټریډینګ آپشن اول دلته وګورئ، که چېرته په دې خانه کې تاسو سره چې دی نه راځي دلته بره، نو تاسو کولی شئ چې دی خپل باینانس مو د پلی سټور نه اپډیټ کړئ تر څو چې دی هغه اپډیټ شي او تاسو بیا وګورئ تاسو سره به دلته چې دی کاپي ټریډ راغلی وي. که د هغې ځای نه کار نه کوئ نو راشئ چې دی په دغه دې نقطو باندې کلیک وکړئ ورته په دې رقم او راشي کاپي ته راشي په کاپي باندې کلیک وکړئ. د هر څه نه لومړی چې دی تاسو به یو ښه ټریډر پیدا کوئ. ښه کوم ټریډر دی، څومره کاپي دی، څومره ټریډونه یې کړي دي، د دې دا ټریډونه چې دي شوي دي دا څومره په نفع باندې و څومره په تاوان باندې و، دا څومره ټریډونه دي کړي دي یا مطلب د څومره وخت راهیسې دا لګېدی، دا معلومات باید تاسو ټول وګورئ. لومړی دلته په دغه نقطه کلیک وکړئ. تاسو د سپاټ کاپي کوئ ان ټریډ او که د فیوچر کاپي کوئ دواړه دلته تاسو لیدلی شي. او د دې نه وروسته چې دی تاسو دلته لاړ شئ دلته وګورئ موږ سره چې دی که چېرته تاسو اول قدم کې دغه باندې کلیک وکړئ دلته 30 ډیز لیکلی مطلب 30 ډیز یعنې 30 ورځې تاسو یعنې زیاتره وخت کې 7 ورځې لیکلي وي، خو تاسو کولی شئ د 100 ورځو لپاره که ډېر احتیاط کوئ نو 90 ورځې وګورئ. ولې 30 ورځې هم صحیح دی خو 7 ورځو کې مه چک کوئ، ځکه چې 7 ورځو کې بعض وختونو کې مارکیټ چې دی عموما یو هفتې لپاره ښه روان وي خو ټریډر پکې ښه کارګردګي کړې وي. خو زیات وخت انتخاب کې دلته یو تاسو ټریډر معلوم کړئ چې دا ټریډر څنګه دی، یعنې مطلب کامیاب دی او که ناکامه دی. دلته وګورئ دې ځای کې که چېرته فل لیکلي وو مطلب دا چې دی دغه کس چې دغه اوس یو ټریډر دی یو ټریډ خلاص کړی دی او دا ټریډ چې دی اوس فعلا په دغه حالات کې یعنې ښه په ګټه کې روان دی او څومره نفر چې دی کاپي دا ټریډ د دې کاپي کولی شو هغه فل شوی دی. تاسو وګورئ راشي په همدې باندې ورته کلیک واخلئ په نوم کلیک وکړئ یا په لاندې تاسو ته به د دې هغه ټریډر معلومات دلته راځي. دې ځای کې د معلوماتو ته تاسو لیدلی شئ ګورئ د کس چې دی دا تقریبا 9 ورځې کېږي ټریډینګ کوي او تقریبا وګورئ 800 کسان دا کاپي کولی شي چې 999 کاپي کړی دی یو خپل هم دی تقریبا، نو داسې نو دی نه څوک نشي کولی دا فل دی ته نشي کولی دا کاپي واخلې د دې نه، نو دا تقریبا 800 نفرو د دې چې دی دا کاپي کړی دی. اوس وګورئ چې ټوټل دومره کاپي روان دی او همدارنګه تاسو وګورئ دې چې څومره دا کلوز کړي مطلب په ګټه کې کلوز کړي نو دومره تاسو خیر د دای خو عمومي جنرال معلومات دي، خو دې کې مهمه خبره چې دی دغه لاندې داسې به کېوځئ دلته وګورئ موږ ته چې دی دا باینانس دا بیا موږ ته هر څه برابروي چې دا اوس دې څومره مطلب ګټه او تاوان کې دا څومره روان دی. خو ګورئ دلته چې دی تاسو به دې ګټې ته نه ګورئ چې کوم دا په ګټه کې روان دی تاوان کې روان دی دا اوس فعلا تاسو ته مهمه خبره چې دی دې ځای ته دلته وګورئ دې ځای کې وین ریټ ته لاړ شئ او دا وګورئ
دا اوس چې دی خپله اووه.55% په ګټه کې دی دا اصلا. نو چې د وین ریټ چې دی هغه اصلا کم دی، دا باید د 50 نه جګ اوسېږي. داسې ریډر په دغه پیدا کوئ ټریډر چې دی جګ اوسېږي. نو تاسو ګورئ دی کمزوری دی، نو دا اصلا چې دی دا صحیح نه دی اصلا. دا زموږ دپاره چې دی صحیح ټریډر نه دی. تاسو ګورئ دغلته چې دی د دې 9.30 چې دی یوازې مطلب ټریډونه ټول چې دی 2 ټریډونه کړي دي، خو 9.30 په ګټه تمام شوي دي. داسې تاسو ګورئ لاندې لاړ شئ که چېرته تاسو بیا د دې چې دی پوزیشن ان هسټري ګورئ چې دې مخکې څه کړي دي. تاسو وګورئ دې چې دی یو ټریډ په اترم کې خلاص کړی، وګورئ دومره تاوان یې کړی دی. همداسې وګورئ بل هم چې دی پکې 20 تاوان مطلب داسې اندازې دلته راته ښیي. تاسو وګورئ دا ټول د دې چې دی مطلب هغه ټریډونه چې دی پکې څه کړي دي، دغه کې به کته ګټه کړې ده 12 څومره. نور ګورئ دا په تاوان روان دی داسې. نو دا ښه ریډر دغه ټریډر نه دی. دلته وګورئ دې دواړو کې یو څه $313 ګټه کړې، دلته چې دی بیا دومره ډالره ګټه کړې. نو راځئ خو دلته د دوی بیا پیسې هم چې دی تاسو ګورئ دلته چې څومره پیسو نه دی چې دی دومره پیسې پکې چولي د دې ټریډونو کې. ته راځئ یو بل ټریډ چک کړئ ټریډر پیدا کوو. داسې به کیوزو تاسو ګورئ دا موږ کاپي کولی شو د دې ټریډر دې باندې به ورته همدې ځای کې کلیک وکړئ. اوس فعلا چې دی دا په کم پوزیشن کې روان دی، تاسو یې هم چې دی دلته د ټول معلومات پرفارمنس یې دلته دی چک کوئ دې ځای کې. 21 ورځې کېږي چې دا ټریډینګ کوي. څومره 600 کاپیان د دې خلکو نه هغه د دې ټریډونه خو دا اوس 106 نفرو د دې هغه دغه کاپي کړی. نو ځکه کاپي اپشن ورته کار کوي، نو موږ کولی شو دا کاپي کړو. خو دلته لیوریج جګ انتخاب کړی دی. دا ټول دا باینانس تاسو د درکې دا ریډر دغه ټریډر نه درکې بلکې دا تجار دا چې دی اصلا خپله چې دی دا باینانس دا کوم معلومات چې درکې دا د باینانس د معلومات دي. نو اصلا چې دی دلته وګورئ اوس دې کې مطلب 106 نفرو دا کاپي کړی، ټول معلومات دلته درکې درته. اصلا د دې چې دی په ګټه کې 4 دانې کلوز شوي دي فعلا. او تاسو راشئ دلته تاسو ته ما ویل چې د دې وین ریټ وګورئ، دا وګورئ دا اوس ښه دی ځکه 2% دا په ګټه کې روان دی. یعنې د دې دا کم ټریډونه چې شوي دي ښه ټریډونه یې کړي دي، مطلب د دې ګټه چې دی عموما جګه ده اصلا. تاسو که دلته لاندې لاړ شئ ګورئ د دې ټریډونو ته وګورئ تقریبا چې دی 506 ټریډونه یې کړي دي، په دې کې چې دی 368 دانې چې دي دا په ګټه باندې کلوز شوي دي. مطلب تاسو وګورئ دلته لاړ شئ د دغه ټریډر په هکله نور پوزیشن هسټري وګورئ. د هسټري کې چې دی یو د ډیپ چې دی په USDT باندې اخیستی دی او د دې ګټې ته وګورئ دلته هم ګټه کړې ده، د بل کې هم ګټه کړې ده. نو دی ګورئ مختلف یعنې دی هغه د ګټې اندازه یې ده چې تاسو دلته ښیي. دا وګورئ زیاتره دا ښه ټریډر دی ځکه چې زیاتره یې ګوره ګټه کړې ده. نو موږ کولی شو اوس زه راځم د دې نه زه کاپي اخلم. نو د دې نه به کاپي څنګه زه اخلم؟ را بشئ دلته او په کاپي باندې به کلیک وکړئ داسې. یعنې زما دغه ټریډر خوښ شلو، زه د دې نه غواړم ټریډینګ کاپي کړم اصلا. نو چې کله دلته راځئ دلته ګورئ یو فکس ریټ دی او بل چې د فکس اماونټ دی. د دې اصل مطلب دا دی که نه چې دا د تناسب په حساب، خو زه فکس اماونټ اخلم، زه اندازه ورته ټاکم، یعنې اندازه به زما د پیسو معلومه وي. دغه ځای لږ مهم دی دلته متوجه شي، زیاتره کسان اشتباه کوي. کاسټ فر آرډر یعنې تاسو چې کله آرډر ورکوئ دلته د څومره روپو آرډر، یعنې مطلب دا چې زه دلته چې دی او چې دی آرډر ورکوم، زه مطلب چې دی ګوره دلته د 10 نه تر مطلب 50,000 پورې تاسو کولی شئ چې دی دوی سره یو کاپي ټریډ واخلئ. زه د $10 مطلب ورته یم چې دی $10 دلته مې چې دی 10 ورکړل، دې لاندې دې دوهم کې ګورئ کاپي اماونټ، هلته مطلب دا دی چې زما په یو ټریډ باندې چې دی باید $10 مصرف شي. یعنې زه د دې په هر ټریډ چې دې سره زه یو ځای کوم ډېر مصرف پرې نه کوم، زه $10 په دې کچوم. خو 100 دانې ټریډ ته کاپي کې ته به اوس راځي 100 دانې چې دلته به یې ضربې فار ایگزامپل 10 مې ورکړل او زه 10 دانې اخلم، نو 10 په 10 کې زر، یعنې مطلب دا دی چې زه به دلته څه کوم دې ځای کې به زه چې دی 10 دانې یعنې دې چې هلته 10 واخلم دلته به زه زر ورکوم، دغه چې دی 100 به ورکوم داسې. خو تاسو به دلته چې دی کاپي دا لږ زیات واخلئ، یعنې فار ایگزامپل زه دلته راځم او دې ځای کې چې دی د مثال په ډول چې دی زه د 100 ټریډونو دغه چې دی زه دلته چې دی 13 دانې زه په هر دایي کې زما 13 دلته ورکوي، یعنې 13 په هر یو ټریډ چې زه لګوم نو 13 دانې ټریډونه به ورکوم. دغه په یو ټریډ کې به زما نه $13
مطلب څه اوسېږي دا به زما د ویلټ نه چې دی په هغه ټریډ کې بندېږي داسې نه چې هغه به یې رانه اخلي بلکې په دې ټریډ کې به دا څه به د 10 ډالرو به ماته دغه کېږي ټریډ کېږي اوس څو ټریډونه ته کې د ټریډونو اندازه دلته ورکړه دلته چې څومره ورکې کوشش به یې دلته ډېر داسې وکړي چې دومره اندازه دلته ورکړي چې یعنې مطلب 10 وي 20 وي دلته 100 اوس دلته چې دی زه راځم پر اګزامپل دلته ما ورکړل چې دی ما 10,000 دلته ورکړل دا 10,000 راواخله په دې 10 تقسیم کا چې هر څوم شو اماغه ټریډونه به تا ته چې د اتومات ډول چې دی صرف ځای کېږي یو ځل بیا دلته دا خبره کوم درته که دلته ته چېرته چې دی زه وایم چې $10 زه دلته ورکړم زما د $10 بس کېږي نو اوس په زه دا 10 راخه دا 1000 به راخلم په دې 10 تقسیموم نو چې هر څوم پر اګزامپل چې دی دا په هغې تقسیم کوم نو $100 دغه 100 راځي دلته یعنې مطلب دا دی چې زما د دې نه 100 دانې چې دی ټریډونه کاپي کړل دا چې څومره ټریډونه کوي نو دا به د هر تجار چې دی مختلف قسمه دي نو تاسو د هغې ته ځئ او هغلته به تاسو ګورئ هر ټریډر چې دی جدا جدا حساب کتاب لري نو مطلب دا چې د دې ټریډر دغه حساب دی چې د زما د هر ټریډ کې دی مطلب چې دی $10 مصرفېږي دا د ما ناخلي خو زه د دې نه چې دی 100 دانې څه کوم دغه ټریډونه کاپي کوم مطلب یو دانې او که دوه بس دا به په اتومات دا بس زما د دغې نه والټ نه به چې دی $10 د دې سره یو ځای کېږي یعنې د دې نه به دا به خود به خوده کاپي کېږي او ما ته به ټریډ لګول کېږي داسې د دې مطلب دا دی او کوي چې د آل ورل طریقې د کاپي آل پوزیشن څومره پوزیشن چې ټول راته کاپي کوي یو خبره نه هغه ښه راته چې دی ښه کاپي کرته او که نه وایي چې دی دا اوسنی چې کوم خلاص کړی دا زه نه غواړم دې ته دې باندې به کلیک وکړي اوسنی به تا ته نه کېږي بله خبره دا ده چې تاسو لیکویډیټ لو سیمبول تاسو غواړئ که نه خو داسې مهم خبره ځکه چې څه کېږي هماغسې اتومات ډول باندې کېږي او که چې مستقیم زه چې دی خود به خوده انویسټمنټ ورکړي کوم سرمایه ګزاري کوم نو دې ته چک واچوي اندازه ورته ورکړي څومره سرمایه ګزاري ته کوي دا چې کوم ټریډ کوي په هغې کې زما خود به خود سرمایه خو دې ته چک ما اچوئ داسې ما چې څه وکړل دا رقم باندې دلته اندازه ته ورکړي چې یو ټریډ کې به 100 روپۍ بندېږي او 100 دانې ټریډونه تاسو کوئ دا دلته ورته ولیکئ او دلته بله خبره مهمه خبره پکې دا ده چې تاسو ګورئ که دې ته چک واچوئ دا موږ سره اوس کنفرم کار نه کوي ولې زه دا اوس کاپي کولی نه شم اصل خبره دا ده چې زما سره په سپاټ کې پیسې نشته دی زه به باید د نورو والټونو نه چې دی پیسې به سپاټ ته ولېږم چې کله ما سره په سپاټ کې پیسې موجودې اوسېږي نو په هغه وختونو کې به دا اتومات زما سپاټ والټ چک کړي او دا چې چېرته ما سره هلته پیسې اوسېږي دا به ماته کار وکړي او زه به په کنفرم باندې کلیک وکړم نو د دې کس سره به چې دی د دې د اوسني ټریډ سره به چې دی زما نور دې سره ټریډونه شروع شي او څه چې هغه کوي زه به د لیکویډیشن نه خلاص یم زه به د دې چې دی مطلب د لیوریج نه خلاص یم څه چې کلوز او مطلب چې د انټري او سټاپ لوز او سټاپ مطلب چې د ټیک پروفیټ دا هر څه نه به زه خلاص یم دا ټول هماغه ټریډر پوه شه او خپل کار یې پوه شه چې کله دی هغه کوشش کوي چې دا هغې چې څومره ګټه کوله هغه ټریډر نو همدومره ګټه به موږ ته هم چې دی راځي خو ولې موږ نه به پکې دی کمیشن اخلي اصلا نو دغه چې دی کاپي ټریډینګ دی ډېر خوندور مطلب آپشن دی په باینانس کې تاسو کولی شئ که چېرته تاسو باینانس کې چې دی ټریډینګ نشئ کولی خپله په سیګنال یا د بل چا د سیګنال اخلئ نو دا ښه خبره دا ده چې یو بل چا نه چې دی ټریډ کاپي کوي نو د هماغه هغه چې څومره ګټه کوي نو ته به هم هماغومره ګټه کوي نو مهمه خبره دا ده چې دی تاسو باید یو بیسټ او بهترینه ټریډر پیدا کړئ نو چې چېرته یو ښه ټریډر تاسو پیدا کړئ ګورئ داسې لاندې لاړ شئ دا ټول ټریډران دي کم چې ښه ټریډر وي هماغه راواخلئ انتخاب یې کړئ دا ورځ تر بلې فرق کوي تاسو به راځئ دلته به سرچ کوئ کوم یو ټریډر دی پر اګزامپل ما خو اوس هغه انتخاب دغه کړلو چې دا اوس ښه ټریډر دی امکان لري راتلونکو ورځو کې دا ښه ټریډر نه اوسېږي دا تاوان کې روان وي خو تاسو یا کوشش وکړئ چې د یو ښه ټریډر دی دغې ته وګورئ هغه فیوچر ته وګورئ دغې ته پاس ته وګورئ چې دی په پاس کې څه کړي دي نو که چېرته ښه روان وي نو تاسو ورسره هم ښه روانېدلی شئ نو او یو غوښتنه دا کوم که چېرته مو دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی دا ځل سبسکرایب کړئ او همدارنګه چې دی یو کمنټ او یو هم لایک ورکړئ مننه کامیابه شئ